इसकी दिस रजी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही शैतान पे यو सड़ी पूरी नखते په منځ کې تر دې چې دې په هم نشي چې څو رکعاته مونځ کړي دا د شیطان کوشش دی په اودس کې په بل عبادت کې ځکه زه د ملګرو ته ټولو ته د زړه نه نصیحت کوم په منځ کې وسوسې په اودس کې وسوسې په هر عبادت کې وسوسې د دې نه ځان لرې ساتئ دا ګوره انسان لیونی کوي ما سره په خپل یو قسم یو شی ماته وي علاج وښایه ماته د وسوسو وی کله نا کله زه اودس چاردم 15 یا 10 شپېرې کوم چې کله اودس وکړم راوځم یاره ما خپل پته نشي انځلې و که نه انځلې بیا لاړ شم چې راوځم چې ما ګوره د سر مسه پوره کړې و که نه کړې راوځم چې بیا ما مخ باندې پوره ګیره مې لمده کړې و که نه بیا ګوره اوس شیطان دې د عبادت ته نشي منع کولی ځکه چې نشي منع کولی ځکه چې هلته هغه سړی مؤمن دی نو دومره خطرناک ته دومره هوښیار دی د کومې لارې نه وله راغی اوس په شکونو کې ورواچو نو هغه عبادت باندې پوه هم نه کو دا د شیطان دومره خطرناکې طریقې دي عبادت به ته کې خو پوهېږې او پې نه مونځ یې وکړو 4 رکعات که 3 که 2 په منځ کې سوره فاتحه ما ویلې ده که نه ده ویلې ما اوس سمع الله لمن حمیده ووایې که ونه وي ستا توجه د سره د الله طرف ته ځي نه ستا توجه د قرآن تلاوت ته د سره ځي نه ستا توجه اذکارو ته د سره ځي نه ستا ټوله توجه د شیطان وسوسو ته ده نو ځکه دا خبره یاده کوي چې شیطان درته څه وسوسه هم راچي د عباداتو په منځ کې چېرې دا به داسې شي او دا به داسې نو دې ته اعتبار مه ورکوئ ځکه که ته شیطان دې خبره کې پرېوځي نو شیطان به خون ومومي او ته پته لري چې دا سړی اسم زما په وسوسو کې راځي نو ښه زور به ورکړي او ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي وی هغې یو پیر مونځ کو او د منځه په دوران کې دا چل وکړو شاګردان یې ډېر حیران شو چې دی خو د منځه په دوران کې 2 ګوتې دي سوي دې څه مطلب دی سلام یې چې وګرځو هغه ورته وی امام صاحب ته خو منځه کې 2 ګوتې دي کړي وی شیطان راته وی چې اودس دې برابر نه دی وایي چې 2 ګواهان به راته ښایي هسې نه منمه داسې مقابله د شیطان په کار ده او شیطان ته ته اودس نه کړه ما اودس کړی که نه اودس ما کړی لمونځ باندې ګډوډ شو بیا چې ته اودس لاړ شي وکړې راشي ودرې ما خپه پکې ما نه وایي دا ګورې سړی لیونی کوي ګورې دا قسمه سوچونه او فکرونه انسان څه کي لیونی کي بله مسله اکثر ملګري زموږ نه دا تپوس کوي وایي ما ته د الله په باره کې داسې سوچونه راځي چې زه یې ویلی نه شم صحابه کرام راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او همدقه خبره یې کړې وه وی یا رسول الله موږ کې بعضو ته داسې سوچونه راځي چې موږ یې په خوله نشو ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا د ایمان نښه ده د ایمان نښه معنی ده چې دا سوچونه شیطان هغه چا ته ورواچوي چې هغه دیندار یې مؤمن یې نو سبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې علاج کولی دی وی چې کله په تاسو کې چاته داسې سوچونه راځي نو دې دې دا سوچونه بند کړي اولنی کار به دا وکړي دا سوچ او وسوسه به څه کړي دا به بنده کړي دویم کار به دا وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي دریم کار به دا وکړي ګس طرف ته به لاړې توکړي او دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې دغه آیت به ووایي هو الاول والآخر والظاهر والباطن دغه آیت به ووایي یا سوره اخلاص به ووایي په دې طریقې سره د انسان دا وسوسه او سوچ به ختم شي دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به پتا پورې نښتې تا ته به دا وایي چې ته خو الله پیدا کړی هغه پلانې الله پیدا کړی دی هغه پلانې الله چې د هغې پیدا کړی دی هغه الله چې د هغې پیدا کړی خو د الله چا پیدا کړی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان به تاسو داسې دغه راځي نو چې دغه ځای ته ورسېدی نو خپل سوچ بند کوي او الحمدلله دا د خوشحالۍ خبره ده الله په دې قسمه وسوسو او سوچونو باندې موږ نه رانیسي ځکه چې دا خو د شیطان کوشش دی شیطان خو به کوشش کوي نو الله به موږ نه رانیسي چې کله ستا په زړه کې دا خبره مضبوطه وه چې الله تا په دې نه رانیسي نو بیا د شیطان میشن چې کوم دی هغه تا څه کو هغه تا ناکامیابه